د انسان ضرورتینا یا د انسان بیماری لري کول دا خو ډیره وړه خبره ده. د انسان غمی او پریشانی لري کول المنځ په ذریعه سره دا خو ډیره وړه خبره ده. د غاټه مخلوقات شکل تاخير روشي د هغه د سیخول بل لیار نشته سوا د یو عمل نه چې د هغه نوم لمینز دا لمینزو کا رب کائنات ته طرف نوادادو تو مساله حل کیږي. عزتمند مینل مینز دا کی بیا اونسی خو پل مینز باندې مسائل حل کول من دې زده کړي. عزتمند دې مو خبره په غور سره زده کیه نن مې پچای دي استوز نل مینز دا کی په مثال او درېږي لمینز خو کوي خو پل منځ باندې مسائل حل کول په دې مې یقین نه درغلا چې د مو سره کیم لمینز دا سمره سوپر پاور دا په دې سمره طاقت تا دې سره سرنګ الله رب العالمین دې مسائل دې حل کول وعده کړی دو. عزتمند په معاشره شي ډېر خلک خپل منځینه نه کوي چې ډېر یې کوي برای نام یې کوي هغه پرېږده د میشتو سي دا دینداره طبقه دا نیک خلق چې د الله د رسول سره مینه کوي دغه ته دا یقین نه درغله چې مو په لمونځ باندې مسله حل کیږي د مو په لمونځ باندې مسله حل کیږي. صحابه کرام خلیل مینز نیونه چې لمینز ونی والله اکبر صحابه کرام په خپل منځ باندې مسائل حل کول زده کول یقین زړه ته کیزو مسله په حل کولا. دوا صحابه کرام روان دي یو صحابي ورته چې ته دا شروع درې راکښینا زه دوه رکعته نفل کوم یو ضرورت تر پیش شو دا هغه صحابي بل منځ باندې ودرې د دوه رکعته نفل یې وکړل هغه نه بعد یې دعا وکړه وی چې یا الله مشته د بې ضرورت ته په دې ځای چشمه جاری کا په دې ځای چشمه جاری کا برحمتک یا ارحم الراحمین یې چې کول مذکر وخوټېدل او چشمه جاری شله یې براونه او داسې یو کو ویچ شله ابل ملګری ورته وی چې ملګری دا خو ته ډېر زیاتایو کو دې ځای شیخ صحرا د دې به هیڅ قسم ضرورت نه وو. دې دبل ملګری په جواب شو ورته وی ورته چې مو ته پاته ده چې دې به ضرورت نه وو مو ته پاته ده چې دې به ضرورت نه صرف مخبل مینس چې کو چې ایک زوی ته رسیدله ده چې مسله په حل کېږي کنه ایک زوی ته رسیدله ده چې مسله په حل کېږي کنه دغه چیکینګ صحابه کرام کو صحابه کرام خلیل منځینا نیول نه چې میټ د استوز نزداک بیا پټوله زندگی شه زونی پته راشي بوډا شي سپینه ژیره شي هغه خپل میز استوز طبيعت روای نشي چې څنګه الفاظ زاده کوم بل منځ باندې مسائل حل کول دا خډره ګورونه خبره ده. عزتمند دل منځ صرف نیول نه دی بل منځ باندې مسائل حل کول زدا کول. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته درد ولګید درد روغی درد الله رسول ته روغی الله رسول په دربار شه حاضری وکړه وی چې اې د الله رسول په مخ ډیر تکلیف او ډیر درد دا الله رسول تشي تعلیم ورکای الله رسول تشي تعلیم ورکای الله رسول د خپل زینه چیک شو او د ته ویل چې اے علی د مو په ځای باندې کښینا او د اغه نبات قبله طرف ته الله رسول مخ وړو الله اکبر دغه نبات په منځ باندې لګیا شو چې کله المینس په اطمینان سره او کو سلام یې وړو دغه نبات ورته ویل چې اے علی وی چې اے علی تو مسله حل شلا تو درد و بیماری ختم شوا اے علی سمره چې مو ځان د پر اوغشتل آمده تو د پر اوغشتل وی چې اے علی سمره چې مو د ځان د پر اوغشتي دی عاملاو دی سوا د دې خبره نه چې اے علی تو ته نبوت نشي ملاوي دی ځکه چې مون بعد بل نبی نشیر تلای د اغه نه بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای و چې د الله د رسول د زینه چې سرنګر چې ګدن ټول دردینه بیماری هر څه ختم الله رسول صحابه کرام ته دا سبا کو صحابه الله رسول باندې چې خپل